الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا او داغه په رحم او کرم سره د مؤمن بنده د خویونو او د صفاتو او د کردار بیان روانو. په هغه سلسله کې موږ 14 صفات او خویونه د مؤمن ذکر کړیو او بار بار دا خبره تاسو ته در یادوم او ځان ته بیا تاسو ته چې دا صرف دې دپاره نه بیانېږي چې تا یاد کړي او یا دې ته خوشحاله یې چې بس موږ یو بیان واورو په کې د مؤمن بنده صفاتونو ته څه شی سوال دا دی ته څه شی نو که ته ځان ته مؤمن وې نو بیا به څه کې ځان کې به راولي. اوس دغه ستاسو خپله مرضي ده. اوس دا خبره تاسو ته وارده. اوس یو سړی ته خو یره د مؤمن بنده صفات بیانېږي خو نو ته څه ته کومو بندګانو کې ځان شماري نو دا دې دپاره نه بیانېږي چې هسې بس یو بیان دی او یو خالي ځای دی هغه ډک شو او قصه ختمه شو. دا دې دپاره بیانېږي چې یو انسان د هغه مؤمنانو په صف کې ځان شمار کي کوم مؤمنان چې د الله خاص بندګان دي. نو که ته دا غواړې چې د دغه خلکو په صف کې ځان شامل کړي او د هغوی سره شریک شي نو دا خویونه به په ځان کې راولي. 14 صفات بیان شوي خویونه. اخرنۍ خبره څه وه چې مؤمن سخي مؤمن بخیل نه وي. مؤمن سخي په هر څه کې، مال کې سخاوت، علم کې سخاوت، یعنی چې څه ورته الله ښولي هغه نورو ته ښیي. په مقام او مرتبه کې سخاوت، لکه یو سړی د الله وله مقام ورکړی، عزت یې ورکړی، دې د عزت د مقام د دې مؤمنانو دپاره استعمالوي. نو مؤمن په هر څه کې سخي، مؤمن بخیل نه وي. 18 خوی چې قرآن او حدیث کې د مؤمن راغلی دی هغه دا چې د مؤمن زړه صفایي. دا نن د اهمې موضوع باره کې به خبره کوو چې دې ته موږ ټول سخت ضرورت لرو. د مؤمن زړه هغه روغ زړه برابري صفایي، سلامت القلب او سلامت الصدر. کله داسې ویله کېږي صفا سینه ساتي او کله صفا زړه. او یو خبره لکه چې زړه دا په سینه کې دننه دی نو د مؤمن زړه صفایي. نن د هغه خوی په باره کې به خبره کوو چې چا چې دا خوی په ځان کې راوستو که نه نو ژوند به ډېر مزیداري. دی به الله ته هم ګراني، دی به د الله بندګانو ته هم ګراني. الله ته به هم ګراني، د الله بندګانو ته به هم ګراني چې کله د دې انسان دا سینه او دا زړه پاک او دې اخلاقو ته او دې خوی ته زموږ دومره ضرورت دی، خصوصا په داسې زمانه کې چې حسد، بغض، کینه دا عامه شوې ده. دې خوی ته زموږ ضرورت دی. نو دا زړه صفا څه ته وایي؟ دې باره کې علماو ډېر تعریفونه کړي دي او زه درته داسې خبره کوم چې دا ملګري وروڼه خویندې به په ټول پوه شي. عربۍ کې ورته وایي سلامت الصدر، یعنې صفاء القلب، زړه صفا ساتل او خپل باطن ښایسته ساتل. دا ظاهر موږ ټول اینو، ظاهر موږ ټول اینو، خو اعتبار بنیادي هغه باطن لري چې د یو سړي دننه سریره چې ورته وایي دننه د ده کردار څه دی، د ده په زړه کې څه دي. دی چې صرف د الله سره یوازې شي دی څنګه دی؟ مخامخ خو کیدای شي سپینه ټوپۍ په سر کړي او سبحان الله والحمدلله مو وایي، خو نور ته موږ څه خبرې. نو اصل بنیادي چې کوم هغه ځای دی او رسول صلی الله علیه وسلم ځکه حدیث کې اشاره کړې ده تقوا په کوم ځای کې؟ په زړه کې.
یعنی چې دا ځای دې برابرو نو بهر به هم برابري او داسې کیدی شي چې دا ځای دې برابر نه او بهر دې ځان څه وخته پورې برابر کړی دا کیدی شي لکه څوک لکه منافقان مدینه کې منافقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې به کېناستو ظاهره کې دا هم د صحابه کرامو ملګري شمارلی کېدو ظاهره کې دا مسلمانان ګڼلی کېدو دوی به په اولني صف کېناستو او دننه باطن ګنده دی نو صفا زړه چې ستا دننه زړه کې داسې څه نه وي چې هغه د شریعت خلاف وي روغ زړه او روغه سینه هغه سینې ته وایي کومه سینه چې د ایمان نه ډکوي د تقوا نه ډکوي کم زړه چې الله سره د مینې محبت نه ډکي کم زړه چې د مؤمنانو سره د مینې محبت نه ډکي دا نقطه یاده کړئ د څه نه ډکي الله سره د محبت نه او دویم د پیغمبر سره ورسره دا خو شو الله و پیغمبر سره هم مسلمان وي زه محبت کو یو اهمه نقطه چې دې پسې راځي هغه د مؤمنانو سره د محبت نه ډکي دا کیدی نشي چې یو زړه دې بیماري او دې کې د مؤمنانو سره محبت یي دا نشي کېدی ځکه چې روغ زړه وي دې ته یاد یې کړه مؤمنانو سره محبت یي لا غش فيه په دې زړه کې د مؤمن دپاره دوکه نه لا غل فيه د مؤمن دپاره پکې حسد کینه نه دې کې د مؤمن سره دشمني نه دې کې د مؤمن سره بغض نه دې ته وایي روغ زړه او دې ته وایي پاکه سینه چې هغه د مؤمنانو سره د محبت نه ډکی مؤمن دپاره خیر غواړي او سبحان الله زه درته دا خبره وکړم که نه چې کوم انسان ته الله دا زړه نصیب کړی که نه نو دی په دنیا کې په جنت کې اوسي کوم سړي ته چې دا زړه نصیب شوی دی په دنیا کې په جنت کې اوسي دا یو قسمه جنت دی یو قسمه مزه اخلي دی یو سړی ماته وایي چې دې څه مزه ده یعنی زه زړه صفا ساتم په دې کې ماته څه مزه ده او دا کوم جنت دی چې زه پکې اوسېږم زه درته وایم ګوره دا واوره یو سړی دی رب العالمین وله پاکه سینه او پاک زړه ورکړی دی دې کې نه حسد شتي نه بغض شتي نه کینه شتي نه د چا دپاره څه غلط سوچ دي نه پکې غلط اعمال باره کې څه شتي نه غلط عقیده شتي نه غلط نظریې شتي دې دومره په ارام ژوند تېروي که نه او وګوره هغه بیمار ته چې زړه مؤمنانو ته ډک دی او زه د عامو مؤمنانو خبر خو لا پرېږده تعجب به هله وکړي چې کله د رور زړه رور ته ډکي د پلار زړه بچي ته ډکي او د ښځې خاوند ته نو اخوا به بیا د چا نه څه ګیله کړي د دې غریب خوب په ځای نه دی د دې ټول ټینشن هغه چې ما ته او ما چې ورته او هغه چې دومره هغه چې وګټلی او هغه چې ولګولی او هغه چې هغه داسې ژوند دی ژوند خو د باچایي ژوند دی چې زړه دې صفایي لکه شیشه نه پکې چا سره حسد شتي یاره که مالداره دی الله دې وله ښه ډېره ورکړي او که غریب دی الله دې مالداره کړي که زموږ خوا له راږه عزت به وکړو که زموږ خوا له رانغه الله دې قدر وکړي سره دې نه راشي که موږ پسې خبره کړې ده الله دې وبخي نو اوس به پسې دغه کوو لګیا دي هېڅ خبره نه او زه خیر او زه هېڅ خبره او دا د باچایانو ژوند دی د الله هر چا ته نه نصیب کوي ګورې دا جنت نه دی نعمت نه دی کېدای شي تاسو محسوس کړی دا به هغه چا محسوس کړی چې زړه یې صفایي او چې زړه یې ډکي د جاښو نه دی په یو عذاب کې مبتلا دی والعیاذ بالله دا ګورې داسې عذاب دی که نه چې ده ته دا نه ښکاري چې زه په عذاب کې یم او نه خلکو ته داسې ښکاري چې دی په عذاب کې دی خو دی په دومره سخت عذاب کې دی چې تپوس یې مه کوه چې د یو سړي زړه د الله بندګانو ته ګډوډي د الله بندګانو ته پکې چې دی حسد او کینه پرته وي او چې دا زړه دې برابر نه وي که نه دا زړه دې برابر نه ستا ټول بدن نشي برابر کېدی لکه یو سړی وایي چې زه خیر دی زما زړه مؤمنانو ته اگر که څه نه څه ګنده دی خو نور ګورې ظاهري زه د الله د بندګانو سره ډېر ښه یم دا زه منم نه تاسو یې منئ زه خو یې نه منم او زه چې نه منم زه د یو دلیل د لاسه نه منم حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی د نعمان بن بشیر رضی الله عنه مشهور روایت ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی الا وان فی الجسد مضغه
اذا صلحت صلح الجسد كله. په جسم کې یو ټوکړه ده د غوښې، که دغه ټوکړه برابر شو ټول بدن برابریږي. واذا فسد الجسد كله، او چې دغه ځای وران شو کنه ټول بدن ورانیږي. الا وهي القلب، او دا ځای چې دا زړه دی. دا څنګه کیدی شي چې زړه دې زما ګډوډ او زړه د مؤمنانو سره برابر وي؟ دا کیدی نشي. او دام نشي کیدی چې زړه دې صفایي او زما دې د مؤمنانو سره کردار ګډوډي. دا نشي کیدی، ځکه چې زړه صفایي نو دی به بهر هم صفایي. ته د یو مؤمن سره د هغه وخته پورې مرسته نشي کولی، منډه ورسره نشي وهلی چې څو پورې ته د خیرخوا نه یې جوړ شوی، او خیرخوا د هغه وخته پورې نشي جوړېدی چې څو پورې ستا زړه د مؤمن ته صفا شوی نه وي. دا یاده که دا خبره. ته چې مؤمن په سخته کینی، یو مسلمان دی په سخته کې ورکوي، سړی د مالي مسله ده ورته، ته ځي دله پیسې ورکوې، قرض وله ورکوې یا صدقه وله ورکوې، هر څه چې کوې، دا دلیل دی چې ستا زړه درته برابر دی او صفا دی. او چې ته خپل یعنی ګاونډي اینې، ته خپل انډیوال اینې چې د هغه مزدوري نشتي، او ستا دومره طاقت شتي چې دله ته مزدوري پیدا کړې، ته دا دله نه پیدا کړې، دا دلیل په دې دی چې ستا زړه درته ښه نه دی. یعنې ما ته څوک دا نشي ویلی چې نه 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 نور زړه صحیح دی، خو دا عادت پکې شتي. کیدی شي داسې؟ نشي کیدی. لکه دلیل د ده په دې دا دی چې زړه صحیح نه دی چې دی د یو مؤمن مرسته کولی شي او کوي یې نه. ځکه چې دی دا نه غواړي، دی دا نه غواړي چې دا مؤمن دی کامیاب شي او دی مخې ته لاړ شي. او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، دې ته غوږ کې د امام احمد راوړی دی، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه. د هغه وخته پورې د یو مؤمن ایمان نشي برابرېدی چې څو پورې زړه نه وي برابر شوی. نو د زړه دا مسله چې ده دا معمولي خبره نه ده. ګورئ دا زړه بنیاد دی، چې زړه برابر و که نه نو ستا هر څه برابرېږي. او چې دا زړه دې ګډوډ و ستا هر څه به ګډوډي. که هغه د الله سره د تعلق په باب کې خبره ده، او که هغه د الله د بندګانو سره ده، هر څه چې برابر ساتل غواړي هغې دپاره به زړه هغه صفا ساتي. او دا د مؤمن خوی دی چې د زړه همیشه صفایي. ځکه د امام ابن سیرین رحمه الله، محمد ابن سیرین، د هغه نه چا تپوس وکړو ما القلب السلیم، دا روغ زړه څه ته وایي؟ نو هغه له ډېر ناشنا جواب ورکړو. وی روغ زړه هغه زړه ته وایي چې په هغې کې د هر د الله د بنده دپاره خیرخواهي پرته وي. یعنې دی داسې جواب ورکړی دی چې په دې باندې یو سړی کتابونه لیکلی شي چې خیرخواهي کې خو ډېرې خبرې راځي. روغ زړه هغه دی چې دی د مؤمن خیرخواهي. خیرخواه څنګه؟ لکه هر د خیر کار دی د هغه دپاره خوښوي. او ځکه حدیث کې راځي چې یو سړی د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی څو پورې چې د بل مؤمن دپاره هغه سنې خوښ کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي. او ورب الکعبه، د کعبې په رب درته قسم خورم چې دا د هغه وخته پورې نشي کېدی چې څو پورې د مؤمنانو ته زړه نه یې صفا کړی. دا نشي کېدی چې زه ستا دپاره هغه څه خوښ کړم کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوم او زما زړه دې تا ته ګندوي. دا نشي کېدی. کېدی شي؟ نشي. ځکه چې کله زما زړه تا ته صفا نه و نو زه ستا دپاره هغه څه نه خوښوم کوم چې د ځان دپاره خوښوم، او نه ته زما دپاره هغه څه خوښې کوم چې د ځان دپاره خوښې. دا به ته هله خوښې چې کله ستا زړه برابر شي، ته زما خیرخواه شي. خیرخواه هغه چا ته وایي چې کله تا ویني ته په غلطه لار روان یې، ته د الله نافرماني کې، ته د رسول صلی الله علیه وسلم نافرماني کې، او تا ته یو سړی وایي چې نه دا لار ګوره جهنم ته روانه، دې نه ځان لرې ساته. دا خیرخواه انسان دی، د زړه صفا دی. او چې کله تا ته کتو ته د الله سره دشمني کې، د پیغمبر سره دشمني کې، د جهنم په لار روانې، او د ده د باندې هېڅ پروا نه وه، پوه شي چې دا زړه تا سره دوکه کوي، د ستا دپاره ناصح او ستا دپاره خیرخواه نه دی. او په دې که موږ مثالونه شروع کړو نو خبره به ډېره زیاته اوږده شي. پاک زړه، یاد کړئ دا فضیلت د پاک زړه او د پاکې سینې چې رب العالمین جنت ته هغه څوک نه پرېږدي، یا جنت ته یو کس د هغه وخته پورې نشي ننوتی چې څو پورې د سینه د زړه صفا شوی دی. او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده په سورة الحجر کې. الله وایي
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الله وی د جنتیانو په سینو کې چې څه دا ټول به ترې موږ لرې کړو. د دوی سینې به یو بل ته صفای، اخوانا نورونه به نورونه خو دې داسې کې سینې یو بل ته صفا دي. او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بعضو نور علماو ډېره ناشنا خبره ذکر کړې، وی دا جنت ډېر پاک ځای دی او نه دی مناسب چې دې ته دې یو سړی ورننوځي او د هغه په زړه کې د ګندګي پرته وي. نو جنتیان چې جنت ته ننوځي په څه حال کې وي؟ زړونه به یې صفا وي. نو که ته دا غواړې چې په دغه جنتیانو کې دې ځای پیدا شي، خپل زړه به په دنیا کې صفا ساتي. او دا حدیث ورسره واوره، دغه آیت شو حدیث مو واوره، په صحیح بخاري کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. اولنی ټولګی چې به جنت ته ننوځي د جنتیانو، دو به دومره ښایسته شکلونه او صورتونه والی لکه د څوارلسمې سپومۍ ته ګوره. بیا چې پسې کوم دویم ټولګی دی، هغه لکه یو پړقېدونکي ستوري په شان، او بیا داسې یعنی مراحل دی، درجې دي، مرتبې دي. جنتیان ټول یو شان نه دي. مقصدي خبره پکې دا ده، قلوبهم على قلب رجل واحد. د دې ټولو دا زړونه به داسې لکه د یو سړي زړه، د ټولو دا زړونه به داسې لکه د یو سړي زړه. لا اختلاف بینهم ولا تباغض، نه به د دوی په منځ کې کینې، نه به اختلاف، نه به دشمني. یعنی د دومره جنتیان چې جنت ته ننوځي، د دې ټولو دا زړونه به څنګه وي؟ لکه د یو کس زړه. څه مطلب د یو کس زړه؟ د ټولو به یو شان زړونه پاکي. او چې زه تاته ووایم چې ستاسو په دې کور کې دننه ستاسو د 5 کسانو دا زړونه د یو کس په شان دي، پاتې لانډیوال او عام مسلمان او په لاره تېرېدونکی او ملګری او یار دوست، غټه خبره ده. چې زه دا تپوس وکړم چې کور کې دننه چې تاسو کوم اوسېږئ، ستاسو ټولو دا زړونه داسې د یو سړي زړه په شان دي چې منځ کې اختلاف نشتی، حسد نشتی، کینه نشتی، بغض نشتی. نو څه ووایم چې ماله څوک دا جواب راکړي چې او موږ داسې پاک زړه او پاکه سینه دا د پیغمبرانو سینې وي. واضحه ده چې رب العالمین د نبوت دپاره غوره کوي، نو هغه هم څوک که نه. او دا مناسب نه دي چې د یو نبي زړه دې صفا نه وي. ولې؟ نه، ما لږ ساعت مخکې څه خبره وکړه خو تاسو پوه نه شوئ. نو خو زه هم دا وایم چې ولې مناسب نه دي؟ ګوره دا تاسې چې کومې خبرې کوي دا ټولې صحیح دي چې دا پیغمبر دی او الله غوره کړی او د دې موضوع سره. بارک الله فیک. ما تاسو ته ووایي چې پاک زړه خیرخواهي، او چې زړه پاک نه وي دی خیرخواه نه وي، نو څنګه یو نبي امت ته پیغام رسوي او دی خیرخواه نه دی؟ کله ګوره د یو سوال ډېر جوابات وي، خو چې کومه موضوع کې دنه تپوس وشي نو جواب به له داسې ګوري چې د دغه موضوع سره برابر وي. یعنی یو نبي چې خیرخواه دی خو زړه یې صفا دی، او زړه یې صفا دی نو خیرخواه دی. څومره انبیا چې الله قرآن کې ذکر کړي دي، لکه سورة الشعراء، په دې کې ډېرو پیغمبرانو باس دی. داسې یو مثال، نوح علیه السلام، هود، صالح، لوط، شعیب علیهم السلام. د دې ټولو دعوت کې دا خبره وه چې کوم دعوت دوی ورکړی دی، الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألكم علیه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين. هر یو خپل قوم ته وایي تاسو نه یېرېږئ د الله، زه ستاسو دپاره
الله رسول را لېږلی ما، زه امانتګر یمه، ویرېږئ، زما ومنئ. زه تاسو نه په دې څه مزدوري مو نه غواړم، زه خپل اجر د الله نه غواړم. دا خبره هغه څوک کوي چې د چا زړه صفایي، او بیا د دوی په نقش قدم روان علما کرام کوم چې حق بیانوي، زړونه یې صفا دي. یو سړی ستا دپاره وخت وباسي او تا ته کیني، او په ګنټو او په میاشتو او په کلونو او په دې کې بوډا شي او ملا یې ټیټه شي او تا ته قرآن او حدیث بیانوي، ته څه وایې دې سړي زړه خراب دی؟ نور تا سره څه وکړي؟ ستا هغه پلار چې ته ترې پیدا یې، کیدای شي تا ته الله او د الله پیغمبر نه یې ښوولی، کیدای شي تا ته د جنت لار نه یې ښوري. هغه مور چې په تا سخته مینه ده، کیدای شي تا ته د جنت لار نه یې ښوري. کیدای شي د دغه مور پلار په مخ کې ته د الله او د الله د پیغمبر سره دشمني کړې او ته یې ته نه یې منع کړې، او دغه عالم ته منع کوي د دشمنۍ نه، د دې نه چې الله سره دشمني مه کوه، پیغمبر سره مه کوه، د جنت لار دا ده، جهنم لار دا ده. زړه به یې څنګه وي؟ زړه به یې ګندوي که نه؟ ځکه ستا دپاره جنت غواړي. زړه یې صفا دی ځکه ستا دپاره جنت غواړي. نو پاک زړونه دا د انبیاو زړونه دي. او ځکه الله د ابراهیم علیه السلام باره کې څه وایي؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. راغلی و د خپل رب خواته ابراهیم علیه السلام بقلب سلیم، په روغ زړه سره. د انبیاو زړونه روغ. دلته زړه روغ مطلب دا نه دی چې یعنی وینه پکې صحیح روانه وه او رګونه یې صحیح کار کوو. روغ زړه، صفا زړه چې هغه د ایمان نه ډکي، هغه الله سره د محبت نه او د الله د بندګانو سره محبت نه ډکي. بیا راشه زموږ رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه انسان مبارک به زه څه ووایم چې د هغه زړه د سینې نه راویستلی شوی او د زمزم په اوبو وینځلی شوی، هغه به څنګه زړه وي؟ او هغه انسان چې هغه د انبیاو سردار دی، د هغه زړه به څنګه زړه وي؟ د هغه مبارک به موږ څه خبرې وکړو. او صرف هغه یو واقعه ټولو ته به یادوي. په صحیحینو کې دا عائشه رضی الله عنها چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، یا رسول الله هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ ای د الله رسوله داسې ورځ چې ته په تاسو باندې راغلی دی چې هغه په سخته کې د احد د دې ورځې نه هم سخت دی، ځکه چې په احد کې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخته ډېره راغلې، هغه ورته یو راغلی وه. نو بیا د واقعه د طایف یې ورته بیان کړه. هغه ډېره سخته ورځ وه. خلاصه دا چې په کاڼو باندې ویشتلی شوی و، د طایف نه شړلی شوی و. اخره کې هغې کې دی دي چې بیا رب العالمین جبریل علیه السلام راولېږو، او جبریل علیه السلام رسول صلی الله علیه وسلم ته دا ووایي چې الله دغه ملک را لېږلی ده په ملایکو کې چې ده ته الله د دې غرونو دا خبره سپارلې ده. نو که ته دا غواړې الله به دا غرونه په دوی باندې راواړي او دا قوم به ټول تباه و برباد کړي. داسې به رابن کړي د دوو غرونو په منځ کې چې میده به یې کړي، ذرې ذرې به یې کړي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته نه، بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا. نه، زه دا غواړم او دا مې امید دی چې الله به د دوی نه داسې اولاد پیدا کړي چې هغه به یوازې د الله بندګي کوي. دا خبره څوک کولی شي؟ چې زړه یې صفا وي. یعنې ته یو سړی په کاڼي باندې ووله او دومره یې په کاڼو باندې ووله چې د هغه بدن په وینو باندې سوري او هغه دا خبره کوي. دا د انبیاو زړونه دي. او یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په بعضو موقعو باندې یعنی چې سخته ورته رسېدلې ده د قوم د طرف نه، نو دا ویلي اللهم اغفر لقومي، یا الله زما دا قوم وبخه فانهم لا یعلمون، دوی نه پوهېږي. دا خبره هغه سړی کولی شي چې زړه یې صفا وي. او ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی، امام ابو داود امام ترمذي دا حدیث راوړی دی، د رسول صلی الله علیه وسلم دې کردار ته ګوره او زموږ دې ته بیا ګوره. وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ملګرو ته ووی لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا.
زه چې کله تاسو پسې راشم که نه نو ما ته به ګوره زما د ملګرو په باره کې څه نه وایي. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. زه دا غواړم چې زه تاسو سره ناست یم، ستاسو سره ګرځم او زما زړه هر چا ته صفایي. ما ته به چا کیسې نه کوئ. او نن سبا چې درسره ملو څنګه نو یې دی را سټارټوي یا هغه را سټارټوي. نو که د یو مؤمن غریب زړه صفا مي که نه یاره خو ډېر په مشکله به پاتې شي د دا زړه صفا. حتی الوسه کوشش به موږ کوو چې د دا زړه وسه کړو دا ګډوډ کړو. نه که اوس یو مسلمان موږ سره میلاو شي او یاره صفت وکړي چې دا پلانی ډېر ښه سړی دی والله دې پلانې ته یې څه پېژنې اوس د ده زړه صفا دی دی ورته پکې څه وراچي نسي چلوري ښه سړی دی د الله بنده دی نه نه هغه چې تا پسې کوي به د ده په زړه کې به دغه ور واچي. دا کار د انسي شیطان دی. اوس شیطانانو کې چې کوم انسانانو کې چې کوم شیطانان دي کنه دا دغه کار ستا د زړه یعنې صفا نه ساتي چاته. که ته دا ووایې چې یاره زموږ دا ورور دا ښه سړی خپل ورور صحیح ده خیر خو لکه بیا هم په کار داسې نه وه هم یو خبره به تا ته رامخې ته کړي. نه غواړي دا چې د یو مؤمن دا زړه دی بل ته صفایي. که ښځه خاوني او دا ډېره غټه قصه چلېږي پښتنو کې یعنې خپل به راشي کور ته ویلي چې یاره دا کور خو ډېر په ارام دی دلته خو جګړې نشتي دلته خو ښځه خاون په یو بل مین دي د یو بل ډېر قدر کوي. نو دا خاون ووایي چې بس الله دې پلانۍ له ښایسته ژوند ورکړي او زموږ ډېر قدر صحیح ده خو لږه خیر ته دغې ته هم سوچ وکړه که نه دا خبرې ته بس د هغې یو بل طرف ته زړه بوسي. نو که ښځه ووایي چې خاون مې ښه سړی دی وي دا ښځې به ورته نورې خبرې شو. که وایي چې بچي مې ښه خلک دي نو ښه دي خو دا تا له پیسې ولې نه درکوي او دا ته چې په لوی ځان باندې پلاني ځي ته ځې نو دوی تا ته د پلانې کار ولې نه اسانوي. او دا یعنې سبحان الله داسې یو سړی بیمار شي چې ده ته د هغه وخته پورې سکون نه میلاویږي چې څو پورې ده د یو مؤمن زړه بل مؤمن ته نه خراب کړی. الله دې داسې بیمارۍ نه موږ وساتي. دا داسې بیماران هم چې ته لیدلي دي که نه هم دي لیدلي ما که نه هم دي لیدلي. رسول صلی الله علیه وسلم ما ته به چا څه نه وایي ولې ځکه چې انسان دی زړه کې خبرې راشي او د مؤمن زړه صفایي. امام ابو داود امام ترمذي او حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي المؤمن غر کریم. مؤمن کریم کریم خو واضح دی کریم څه ته وایي سخي دا خبره شی خو غیر ومې غیر دا غیر څه ته وایي نو یاد یې کوي. د دې تعریف داسې دی یغره کل احد هر سړی وله دوکه ورکوي پوه شوې هر سړی وله ولې وله دوکه ورکوي په هر چا یقین کوي ولې یقین کوي زړه یې صفایي پوه شوې که نه دا بعض راشي یاره نو بس ته هر چا دوکه کړې او ته نو څه وکړو نو هلته په مؤمن باندې بدګماني به نشو کولی. اوس ما سره یو سړی مثال کې میلاو شو مسلمان دی په الله ایمان دی په پیغمبر ایمان دی او زه ستا رور یم او زه ستا ملګری یم او زه به تا مین یم بس صحیح شو څه خیال دی اوس د اول ټک نه زه په ده باندې بدګماني شروع کړم چې کیدای شي دا منافقي دا به دروغجني دا به دوکهبازي وروسته د زمانې سره پته ولګېده چې هغه سړی څه و هغه دوکهباز و دوکهباز نو زموږ زړه خو صفا ووته. المؤمن غر مؤمن دوکه خوري او ولې دوکه کېږي په انسان باندې ځکه چې هلته د زړه صفایي خو چې کوم سړی بیماري په خپله نو دی په صفا سړي باندې دلم ګمان د بیمار کوي دی په ورور هم یقین نه کوي دی په پلار هم یقین نه کوي زړه یې دومره خراب دی. نو اوس دې درجې ته خو هم سړی ځان نشي راکوزولی چې اوس تا سره کوم سړی په لاره کې میلاویږي او ته پې بدګماني بس صحیح شو صحیح دی دغه چې روان دی دغه منافق دی هغه دروغجن دی هغه دوکهباز دی هغه حرام خور دی او هغه چغل خور دی او هغه حسدګر روان دی هغه کین پاتې څه شو ته خپل ژوند ښایسته تېروه ته زړه صفا ساته که چا د سره دوکه وکړه دا به هم راښکاره شي او که چا د سره منافقت وکړو دا به هم راښکاره شي
تا به الله عزت درکړي هغه به ذلیله پاتې شي خو تا ته موږ دا قانون نشو ښوی ها اوس داسې یو مؤمن ته ویل چې هوښیار اوسه دا جدا خبره ده خیال دی او یو مؤمن ته داسې ویل چې د اول نه په هر چا بدګماني کوه دا بله مسله ده او دا نشي کېدی څنګه ته د اول نه په هر چا بدګماني کوي ته به زړه صفا ساتي او ځکه دا یو متل هم دی په عربۍ کې او پښتو کې هم خلک استعمالوي چې خلک په هر چا هغه څه ګمان کوي چې په خپله څنګه وي چې په خپله د زړه صفا و په مخامخ سړي باندې هم خلک ښه ګمان کوي یاره مسلمان سړی دی مسلمان به اوس موږ ته څه دغه وکړي څه دوکه به راکړي څه به وکړي خو چې په خپله بیماري نو ده ته هر یو څه ښکاري چې ټول بیماران دي لکه چې هلته دی دا کار کوي دوکه باز دی منافقت کوي نو دی مطلب دی چې دا خلک کوم ما سره ټول منافقت کوي نو دا ډېر لنډ حدیث دی المؤمن غر کریم مؤمن صفا زړه والا دی نو کله دوکه شي او بل دی چې دی سخي یو حدیث کې دا راځي عبدالله بن عمر حدیث دی امام ابن ماجه راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو په دې خلکو کې غوره خلک کم یو دي نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي کل مخموم القلب صدوق اللسان چې ژبه یې رښتینی او زړه یې مخمومي صحابه کرامو یا رسول الله دا چې ژبه یې رښتینی دا خو موږ ته پته ده خو دا مخموم څه ته وایي چې زړه یې مخموم وی التقي النقي تقوادار صفا زړه والا لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد د ده په دې زړه کې نه ګنای نه ظلمي نه د چا سره حسدي نه کینی دا مؤمنان د الله خوښ دي او دا غوره مؤمنان دي قیامت په ورځ کامیابي هم د دغه خلکو د کومو خلکو سینې چې په دنیا کې څه وي هغه صفا دي او لنډه به درته دا ووایم چې روغه سینه او صفا زړه دا لار د جنت ده که څوک ځان جنت ته رسول غواړي دا زړه صفا ساته رب العالمین دې جنت ته رسوي ځکه ابراهیم علیه السلام به دعا غوښته سورة الشعراء کې الله دا دعا را نقل کړې ده هغه به دا وي ولا تخزني یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون یا الله مشرموه په هغه ورځ په کومه ورځ چې به ته دا مخلوق بیا راپاسې په هغه ورځ به نه مال فایده ورکوي نه زامن إلا من أتى الله بقلب سليم مگر هغه سړی کامیاب دی چې الله سره ملاقات وکړي په روغ زړه سره روغ زړه یعنی الله سره تعلقات برابري او د الله د بندګانو سره برابري هغو ته پاکي هغه قصه خو به تاسو اورېدلي کیدای شي چېرته درس نیم کې یا ما نه یا بل چا نه مشهوره قصه ده امام احمد امام نسائی دا روایت راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه وی موږ یو پیر ناست د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جومات کې نو هغه ووی چې یطلع علیکم الآن رجل من اهل الجنه په دې دروازه چې اوس کوم کس راننوتو ولی دا به جنتي ډېره عجیبه خبره ده چې یو سړی دنیا کې ګرځي او د هغه په باره کې دا زیر یو نبی یو رسول ورکی چې دا جنتی دی په دې کې یو انصارو کې یو کس راننوتو او د دې ګیرې نه د اودس د اوبه څڅېدې قد تعلق عليه في يده الشمال او په دې ګس لاس کې خپل پیزار نیولو ناشنا د مؤمن منظر دی جومات ته رانوځي او د ګیرې نه اوبه څاڅي او پیزارو سره به ګس لاس کې دي و خلکو هغه ته وکتل چې دا دی سبا له بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی په دې دروازې چې کوم کس راننوځي دا به جنتي فطلع ذلك الرجل هغه سړی بیا راغی او هغه شان راغی چارده مې کړه و اوبه د ګیرې نه څڅېدې او پیزار ورسره په درېیمه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم بیا خبره وکړه فطلع ذلك الرجل هغه سړی په درېیمه ورځ بیا راغی درې پیرې او همدغه سړی راځي
دا سړی چې کله پاسېدو په دې درېیم پیره روان شو نو عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما چې دا ځوان صحابي و دی هم په ده پسې روان شو او ورته وایي چې بس د پلار سره مې څه جاښه راغلی ده ستا خواته راغلی نو که ته راله ځای راکوې زه به راسره وخت تېر کړم خو ته راځه چې جنتي یو درې پیرې راښکاره شي دی به مؤمن له ځای نه ورکوي کور کې اوس عبدالله بن عمرو ته وګوره ښه څه دپاره تللی پیسې ته غواړي اعمال معلوموي دا د هغوی ځوانانو چې اوس زما د داسې ترقي میلاو شي وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون لکه څنګه چې دنیا والا پیسو والا ویني نو زور ورکړي چې زم د دې نه زیاتې لږې وګټم وی ما ته وایي چې صحیح ده نو بیا انس بن مالک وایي چې عبدالله بن عمرو 3 شپې د هغه سره کړې 3 شپې د هغه بیټک کې پروت او بس د هغه سره به کېناستو پاسېدو خو یعنې څه خاص عبادات یې وله ونه لیدو خاص چې کله صحابه کرام ووایي نو پوه شه بیا یا خاص دا نه ته زمونږ دا دغه ته وایي چې یاره مونځ یې کسو نه کوه یا تلاوت یې نه کوه خاص مطلب د هغوی په دور کې د تهجد عام دی تلاوت عام دی چې خاص ووایي مطلب اوږده تهجد اوږده قراتونه دا د هغه اوس خاص عبادت یعنې داسې خاص عبادت نه کوو څنګه چې موږ کولو دقه شان هغه هم کول وي 3 شپې چې کله تېرې شوې نو عبدالله بن عمرو وایي چې نږدې و چې ما ته د ده د عمل یعنې معمولي ښکاره شوی وی د دې چې کوم عمل کې چې ده نه خو زه ښیمه بیا ورته ووایي چې پلانیه هېڅ زما او زما د پلار منځ کې څه مسله نه وه خو ما داسې د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو چې جنتي به راځي او ته 3 پیرې راغلی نو زه رالم چې ستا د عمل وینم فاقتدي به نو چې ستا په دې عمل پسې روان شم خو فلم ارک تعملو کثیر عمل خو ما ته خو داسې ونه چې ډېر عمل کې دا خو موږ هم کوو فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د دغه مقام ته ته څنګه رسېدلی دا کوم مقام چې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کو وی ما ته وی چې ما هو الا ما رأیت من کې څه خاص نشته دغه سړي ته څه چې تا ورېد دا د الله بندګان دي دا چې یو سړي درته وایي ته جنتي زموږ په وخت کې جنتي پرېږدي چې ورته وایي چې ستا دا 2 رکعته مونځ ډېر مزېدار دی د سره بیا خبرې څوک نشي کولی او چې معمولي که چېرته د شپې تهجدو له راپاسې دا ټوله دنیا ورته کافره ښکاري والله دومره ورته ځان تقوادار ښکاري که بل یو مؤمن یې ولیدو چې د هغه تهجدو له راپانسېدو په ده به د منافقت ټاپې ولګوي او بس دا دروغجن دي او دا دوکهباز هغه مؤمنان داسې چې یو سړی دنیا کې دی او جنتي دی او دی وایي ما سره څه نشته دغه څه وکړه چې څه ولیدو فلما ولیت دعاني چې کله زه روان شوم بیا راته اواز وکړو وی دغه سړي څه چې تا ولیدو یو بل کار دی هغه مې ذهن ته راغی وی ما ورته وایي چې څه وایي چې غیر انی لا اجدو دې ته غوږ کولاو کوي او د زړه غوږ ورته کولاو کوي ښه غیر انی لا اجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه الله چې خپل یو بنده خیر ورکړی کنه نو زه د هیڅ چا سره په هغې حسد نه کوم او نه چاته په دې زړه کې څه بغض او کینه ساتم عبدالله بن عمرو ورته څه وویل اوس دا ګوره دا اوس مخامخ عبدالله بن عمرو دی هغه ځوان صحابي چې رسول صلی الله علیه وسلم د ده صفت کړی هغه ورته هي التي لا نطيق ښه نو دغه خو بیا موږ نشو کولی دا خو ته بلې درجې ته رسېدلی یعنې دا سړی چې د 3 ورځې دته دا زیری میلاویږي او دا فضیلت د څه د لاسه زړه یې صفا دي عبدالله بن عمرو ورته څه وایي دا کار څه دی دا کار وایي ګران دی زړه صفا ساته په معمولي خبرو باندې څوک زړه نه
ګډوډ کوي د چا نه. او ځکه یو شاعر ووایي اذا الحبیب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. او کچرته یو حبیب یو ملګری یو غلطي وکړي هغه زر نیکیانې د هغه سپارش کوي که نه، ته په هغه یوې پروسه سلام کوي. حتی الوسه کوشش کوو چې دا زړه دې ګډوډ نه شي چاته، یعنې فلاني یاره دا کار غلط کړی او صحیح ده غلط یې کړی خو دومره کارونه یې ښه کړي دي، دا خبره صحیح نه وکړه او دی صحیح نه وکړې خو دې ته وګوره، دې صحیح نه او خو دې ته وګوره. رب العالمین د صحابه کرامو باره کې دا خبره کړې ده چې صحابه کرامي دا شاګردان د رسول صلی الله علیه وسلم دي او د دوی زړونه به څنګه صفاني. الله د مدینې والا وباس کړی دی. مدینه کې کم صحابه کرام دي؟ انصار. الله د هغوی صفت کړی دی والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. دوی دا خوښوي چې د دوی طرف ته څوک هجرت وکړي. ګرانه خلک وو میلمه دوست او داسې میلمستیا هغوی کړې ده د مهاجرینو چې دا په تاریخ کې څوک نشي پیدا کولی، چې یو سړی کور مال خوراک رزق دا تقسیم کړي د خپلو وروڼو سره، دا بل شان میلمستیا. الله څه وایي ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. او الله وی که چرته د نورو تصور کړی کېږي نو دوی په خپلو زړونو کې دا بد نه ګڼي. یعنې کله به رسول صلی الله علیه وسلم مال غنیمت چاله ډېر ورکو؟ مهاجرینو له. انصارو په زړه کې به څه راتلو. او دا کله کېږي چې زړه صفا وي، چې زړه دې صفا نه وي که نه. ها یېرېدلي وو دوی حنین د غزا نه بعد په دې یره کې وو چې دا رسول صلی الله علیه وسلم رانه والي دې کې دغه کوو چې دا دین مسله نور د پیسو میسو او دې سره کار نه و. خو چې کله ورته رسول صلی الله علیه وسلم وي چې خلک به وخان بوځي سره زر سپین زر به والي او تاسو به رسول صلی الله علیه وسلم ځان سره کورونو ته بوځي، په ژړا شوي موږ په دغه تقسیم باندې راځي یو. یرم دوی ته دقه راغلی و چې دا رسول صلی الله علیه وسلم رانه په مکې کې پاتې نه شي، دې چې خپل خلک یې ولیدو خپل خپلوان او خپل علاقه دا زموږ نه دلته وپاتې شي. نو الله د صحابه کرامو صفت کړی چې د هغوی زړونه هغه صفا وو. او ځکه کله چې د ابو دجانه زوی بیمار شو او په داسې بیمارۍ باندې بیمار شو چې یعنې د زنکدن بیماري وه، نو زید ابن اسلم وایي چې زه به هغه پسې ورننوتم نو دا مخې پړقېدو مسکی و دې ته غوږ کېدی. وی ما ورته وایي چې ما لکه یتهلل وجهک، دا څه چل دی دا مخ دې چې پړقېږي څه؟ وی ما ته وایي چې دوه خبرې دي چې رایه دې کړم دا مخ مې خوشحاله شي، دا مخ مې وپړقېږي د زړه د خوشحالۍ د لاسه. دوه خبرې دي. وی ما ورته وایي چې څه؟ یوه ما چرته په هغه څه کې ګوتې نه دي ویلي او په هغه څه کې مې خبره نه ده کړې کومه خبره چې زما سره تعلق نه ساتي. دویم زما په زړه کې داسې څوک مسلمان نشتی چې د هغه دپاره پکې څه دشمني یا حسد یا کینه پراته وي. زما دا زړه ټولو مسلمانانو ته صفا دی او وایي چې دا خبره زما مخې له راشي دا دوه نو خوشحاله شمه. د خوشحالۍ خبره چې یو سړی ژوند داسې تېر کړي چې زړی مؤمنانو ته صفا او ځان ساتي د هغه کار نه د کوم کار چې د ده سره تعلق نه وي. دا موږ ته چې دا ډېرې جاکې جوړې شوي دي او ډېره ته جوړې کړي دي چې ګوتې ووو په هغه څه کې چې څه زموږ سره تعلق نه ساتي. او که چېرته موږ د هغه خبرونه او د هغه کارونو نه منع شوی چې زموږ سره تعلق نه وي نو زموږ دا ژوند به ډېر په ارام شوی وي. خو موږ د یو بل په کارونو کې ګوتې ووو. دا هغه زړونه دي هغه صفا. نو زه دا سوال کوم چې کم ځای کې دي هغه خلک هغوی دې واوري چې زړونه یې د حسد نه ډک دي د دې د لاسه چې الله خپلو بندګانو له رزق ورکړی دی. هغوی دې نن زما د نصیحت واوري. یعنې یو مسلمان سره د الله د بنده سره ستا په دې طبیعت نه لګي ځکه چې الله وله مال ورکړی
دا کم زړه دی څومره ګنده زړه دی او د ده د الله سره هم تعلقات برابر نه دي که نه په الله هم بدګمانه دی ولي ځکه چې الله خو پراخه خزاني دي که د ده په الله باندې ګمان ښه وی چې د الله پراخه خزاني دي ماله به هم راکړي نو حسد ته به ضرورت راغلی وی نه حسد ته خو ضرورت به دې راځي چې دی په الله باندې هم بدګمانه دی دی په دې تقدیر باندې هم یو قسم ناراضه دی کوم ځای کې دي هغه چې د معمولي خبرو د لاسه د خپلو وروڼو سره ورانوي د خپلو ملګرو سره ورانوي هغه بدګمانه هغوی دې دا نصیحت واوري معمولي دعوت یې وله ورنه کړو او د هغې د لاسه ټول ژوند چې دی د تعلق ختمول دا صفا زړه دی تا ما ته نه وویلي ستا زوی چې کله وشو عقیقه دې کوله ما ته دې نه وویلي 40 کاله به زه ستا کور ته نه درځم دا صفا زړه دی ته تېرېدې بله ورځ داسې زه دې ولیدمه ما ته دې ونه کتو صرف خبره په دې چې ختمه نه شوه دا دومره ګنده زړه دی چې کور کې بچو ته او ښځو ته ټولو ته ووایي چې دوی سره به تعلقات نه ساتئ یعنې څنګه چې زما دا زړه دی اوس به ستاسو دا هم دقه شی تربیت نو دا بچی هم په دقه نقش قدم روانوي چې کله دا بچی پلار ویني او پلار ته ووایي چې بابا هغه پلاني ستا باره کې داسې ورده ورته وایي خیر دی زویه هېڅ خبره ده هم زمونږ ورور دی زمونږ مشر دی زمونږ خپل دی د دې بچي زړه به څنګه وي صفا به وي او چې ته ورته دا خبرې د وړوکوالي نه کې چې داسې به کې داسې به کې د تره زامن د نه مخکې نه شي د ماما زامن مړه دا ته تربیت کې د وړوکوالي نه تا ته حسد او کینه او بغض او دا قیسې ښې درنې خبرې ورته وښایه دروند خوی ورته وښایه وایي زویه چې مسلمان کامیابیږي ته کوشش کوه چې په دغه کامیابۍ کې برخه واخلې ته پکې مرسته دغه وکړې ته ورسره هم منډه ووایې دا دې رور دی دا دې خپل دی دا دې کلیوال دی دا د الله بنده دی که تا سره څه رشته شتي او که نشتي دا د الله بنده دی او چې د الله بنده دی نو د ده سره به محبت ساتي داسې تربیت ته خپل کشر کوه زما دا خبرې ورسوئ هغه چا ته چې د معمولي خبرې د لاسه چې وروسته هغه سړی دا راشي ووایي وایي زما مقصد دا نه و او دی د هغه سره په کلونو ورانه کړي دا صفا زړه دی یعنې مجلس کې انسانان دي ناست دي خبرې اترې کولې د یو د دې خولې نه داسې الفاظ وختو چې دا بل پسې شو خفه شو وروسته ورته هغه ووایم وایي زما مطلب دا نه و د الله بنده دا وایي نه دا د صفا زړه خاوند دی دا ورسوي دا نصیحت هغه چاته چې خفه دی د پلاني نه ځکه چې هغه د ده نه هغه ځي ته مخکې تللی د کوم ځي کې چې دی کار کوي نو هغه هلته په کار شوی دی دا بس خبرې خو زه چې سړی سره ذکر کوي ده لکه ولې خفه یې زره وایي دی لاړ هلته د هغه مدیر سره خپله خبره وکړه هلته په کار شو هلته ښه دا دومره غټه غلطي ده یعنې صرف په دې خبره ستا د سره نه لګي دې زمانه مخکې شو په کار کې یعنې یو سړي ته طبیعت ګډ وډ دی ولې ځکه چې دی هلته تللی دی کمپنۍ ته او دی په کار کې مخکې شوی دی او دی په فلاني شي کې او فلاني شي کې مخکې شوی دې د لاسه ستا زړه هغه ته بد شو نو دا ستا د زړه بیا سره زړه نه دی رزق د الله په لاس کې دی که الله دله رزق نه ورکوو الله که دی ته خو خپلې کمپنۍ خبره کوې که ده په دې دنیا کې زره رزق هم پیدا کړی وی که الله وله نه ورکولی او چې الله یې وله ورکوي نو ستا دا کمپنۍ نه چې د ټولې دنیا دا کمپنیانې راجمع شي او په ده دا رزق بند کې څوک یې په رزق نشي بندولی بند به یې کړي څوک نو بیا دا زړه وریدي ساتي یعنې دوه کسان دي ولاړ دي مزدورۍ ته او یو کس راغی کسان بوځي مزدورۍ له دا بل ور مخکې شو هغه یو څه شو مخکې شو یو مخکې شو بل پاتې شو دا بل زړه دا د ولې مخکې شو دا پاک زړه والا دی پاک زړه والا یو خو په دې نه دی چې دی د خپل ورور دپاره هغه څه نه خوښوي کوم چې ځان دپاره خوښوي خیال مې دی که نه دغه نقطې له راغلي او ده د ځان دپاره دا خوښول چې دی کار له لاړ نه شي لاړ شي نو د هغه په تلو ولې خفه یې خو زړه کې د بیماري د ځکه خفه یې دویم
رزق خو الله تقسیم کړی دی زمونږ په ایمان او یقین دی تا محنت کړی دی دروازې ته راوتی لارې ته راوتی خو د هغه په نصیب کې خبره ختمه شوه ځکه ما تاسو ته د بیان په اوله کې وویې که چېرته دا صفت هم په ځان کې راوسته د باچایانو ژوند به تېروئ هېڅ غم به دې نه وي هېڅ درد او تکلیف به نه وي ځکه چې زړه دې صفا دی او که دا زړه دې ګنده و نو په دې پردو حسابونو به دې بیخ بنیاد اوسي او په دې حسد او په دې کینو او په دې سوچونو او په دې دشمنو نه به د ژوند نه مزې والي او نه به د نعمتونو نه خوند والي نو ورسوئ دا نصیحت هغه چا ته چې د پلاني سره یې حسد دی او دغه پلانې د هغه سره زما نه لګي دغه پلانې په ده بدګمان یم دا پلانې نو د دغه چل کړی دی نو دا پلانې نو د ماته وینا ولې نه کوله نو دا پلانې نو دا بلوس ټلیفون ولې نه کوه او دا یعنې هېڅوک د نه دي پاتې کړي د هر چا سره د جاښه ده او عجیبه دا ده د سلو کسانو سره یې جاښه ده سل ټول په غلطي دي او دی صحیح دي یعنې ته په تعجب کې لکه چې دې کس ته داسې ووایې دا ما یو ورځ یو کس ته دغه شان مخامخ ویلو او هغه زموږ داسې خپلون کېدو لري ما هغه ناسې مو خبرې کولې نوي پلانې او جو پلانې او جو پلانې او دا خپلوان یې یادول ټول او جو پلانې او جو پلانې ما زه یو خبره وکړه خفه نه شي وایي څه او ما ته څنګه یې زه پلانې خو داسې ده او پلانې داسې ده تا خو یو 14 کسان ما ته شمار کړي چې دا ټول په غلطه دي او تا سره یې نه لګي هسې د سوچ خبره نه ده نه چې یعنې ته یو برابر یو دا 14 ټول په غلطې دي ویله ویله تا ستا دپاره په غلطې دي موږ ته خو زموږ مسله نشته خو لږ خو ته هم په دې ګریوان کې وګوره داسې نه په تا کې ځي چلي خفه شو به یې باندې سخت خفه شو ما ته ته ګډې وډې دې شروع کړې نو ګډې وډې خود په دې وي ځکه چې حقیقت 14 ټول په ګډو وډو سر دي او دا یو یار په صحیح لار روان دی خو لږ خو ته هم کښېنه که نه چې څه چل دی چې 14 18 شل 15 ملګری قوم پوره قبیله پوره کورنۍ تا نه خفه کېږي تا سره رابطې ختمي خو کېدای شي دا کیسې چلي که نه که نه نشي کېدی کېدای شي او ځکه یو شاعر ناشنا نصیحت کړی دی او که دا نصیحت هم په دې زړه ولیکو نو انشاءالله ډېرې مسلې به راته حل شي وی سامح اخاک اذا خلط منه الاصابة بالغلط یا منه الاساءة بالغلط رور ته دې معافي کوه چې کله خطا شي رور نه مراد کوم رور دی مسلمان رور ته دې معافي کوه چې کله خطا شي وتجاف عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصد او لازم نه چې ته وله زورونه ورکې که چېرته د نه یو ورځ زیاتې وشي یا ظلم تې وشي هېڅ خبره ده واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط او دا خبره یاده که که چېرته ته په دې دنیا کې ګرځې په داسې کس پسې چې هغه بلکل روغ رمټي نو په داسې څه پسې ګرځې چې هغه نه میلاوېدونکي دي دا یاده کوي که ته داسې ملګری او داسې خپل او داسې مسلمان غواړي چې په هغه کې د سره څه کمی نه وي میلاو به نه شي میلاو به نه شي نو بیا وایي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط هغه څوک دی چې د سره دې غلطي نه ده شوي او هغه څوک دی چې همیشه یې نیکیانې کړي دي لازم د انسان نه غلطي کېږي او د نیکیانو سره سره ګناهونه هم کېږي او د رب العالمین معاملې ته وګورئ که نه زموږ سره څنګه معامله ده زموږ کارونو ته وګورئ او د رب العالمین کار ته وګورئ سحر ماښام موږ د الله نافرماني کوو او حدیث کې راځي هغه زموږ په توبه ویشتو باندې زموږ نه زیات خوشحالېږي ته چې الله تعالی سوچت کې ته به خپله نه وایې چې یا الله زه ګناهګار یم وایي تاسو که نه وایي منئ که نه او بیا ورته څه ووایي فمونږ رحم وکړه زه ګناهګار یم په مونږ رحم وکړه یا الله غلطي رانه شوې ده معافي راته وکړه نو دا ته خو لګیا د خالق سره یې ته د چا سره لګیا خالق سره دې سوچ دی تا نافرماني د چا کړې ده د الله
د خالق او اوس معافي غواړي او چې کله ستا په شان مخلوق نه غلطي وشي هغه ته نه معاف کړي. ته څه خالق هم نه، ته رب هم نه، ستا په لاس کې خو د دنیا او د آخرت اختیارات خو ستا لاس کې نه دي. ته همیشه ژوندی هم نه، ته څه د خزانو مالک هم نه، ته د رزق مالک خو نه، هېڅ هم ستا لاس کې نشته. ستا په شان بنده کمزوری، ته هم کمزوری هغه هم کمزوری. که د هغه کمزوري نه چېرته کمزورتیا وشي ته یې معاف کوه که نه، که نه څه ګنجایش وکړې پیدا نه شي. ولې نشي کېدی؟ خو که چېرته موږ سوچ دې طرف ته وکړو چې وګوره زموږ دې کارونو ته موږ نه څومره نافرمانیانې کېږي د الله په حق کې، او بیا هم بخښنه غواړو. نو که چېرته موږ دا نصیحت ته دې شاعر ده په زړه باندې ولیکو چې چا نه غلطي کېږي هغه ته معافي کوه، بل دا بدګماني نه ده، دا د سړي دا زړه ډېر ګډوډ کوي. دغه شان عذر لټول رور له عذر لټول، لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کړې ده، وایي چې یو مؤمن خبره وکړي که نه نو ته به پرې د شر ګمان نه کوې چې څو پورې د خیر لارې پیدا کېږي. یعنې که څه جوړ توړ پکې کېږي نو خبره به کوم طرف ته تاوې؟ خیر طرف. چې څومره جوړ توړ پکې کېږي خیر ته به تاوې. موږ د اول سر نه کوم طرف ته تاوو؟ شر ته. یعنې خبره روغه ده او تاووي چېرته؟ شر ته. پاتې له شر والا کوم طرف ته راتاو که؟ خیر ته. دا غټه خبره ده. او ځکه امام ابن سیرین رحمه الله به وی خپل رور له عذر لټوه، او که عذر درته میلاو نه شو، بلکل د سره عذر میلاو نه شو، نو داسې ووایه داسې عذر به یې کیدای شي چې ما ته پته نه وي. او موږ عذر لټو، موږ لا کار کړی نه وي او هغه لا عذر خپل بیان کړی نه وي، موږ د اول نه ملامته کړی. که تا ما ته ټلیفون وکړو ما اوچت نه کړو، دا دشمني ده. که ته زما کور ته رالې ټلی دې وویله ور چا کولاو نه کړو، دا دشمني ده. که تا ما نه قرض وغوښته او ما تاله در نه کړو، دا دشمني ده. که تا ما ته د مرستې وي ما سره مرسته ونه کړه، دا دشمني ده. که تا ما ته وي چې یو ځي د چکر له وزره سره لا نړم وي، دا دشمني ده. که تا ما ته د کار ووایي زه لا نړم وي، دا دشمني ده. یعنې موږ کوم ځای کې عذر کتلی خپل رور له ټلیفون یې اوچت نه کولې، کیدای شي ودی. اوس دې دومره عذرونو ته ګوره، به زموږ کیسې ته ګوره، کیدای شي ودی، کیدای شي موبایل سایلنټ وي، کیدای شي خفه وي، کیدای شي بیماري، کیدای شي په لار رواني، کیدای شي ګاډي کې، کیدای شي شوري، کیدای شي په یو داسې ځای کې ولاړې چې هلته موبایل استعمالول منع دي، کیدای شي موبایل بیټري ختمه شوي، کیدای شي موبایل ته غلو تختولی، کیدای شي یو ادارې ته ورغلی هلته موبایل استعمالول منع، کیدای شي او دا زه کیدای شي. خو موږ دا ټولې خبرې سیټ ته کړې. موږ ګوره ده ګوره څنګه دشمني دی د زموږ سره چې زما دا رینګ روان دی دی نه اوچتی. دا اول سر نه ډایرکټ دشمني، نو بیا به د دې بدله لري. زړه ګنده دی ځکه د اول سر نه بدګماني شروع شو. او بیا دا سړی هغه مخامخ مؤمن هم د ځان سره په دې جاخو کې چې دی راولي او مجبورېږي. لکه چې بیا به خبرې سپایانو ته اوړي او راشه کښېنه او راشه. او زه تاسو ته دا وایم ژوند یو څو ورځې دی، په پردو سوچونه یې مه خرابوه، ښکلی ژوند تېر کړه. څه چې در الله در کړي د هغې نه مزه واله. مال یې در کړی دی ویې لګوه، ویې خوره، په بچو، په ملګرو، په ښځه، په مور پلار د الله په دین یې ولګوه، چکرې ووه، مزې وکړه، د الله بندګي وکړه. دومره ټیم موږ سره نشتي چې زه ستا په باره کې او ته زما په باره کې سوچونه کې او خپل خوبونه او خپل ژوند خراب کړو. سبا له به یا زه نه یا به ته نه. نو اوس په دې مختصر ژوند کې اوس څه چل وکړو؟ په یو بل پورې ونښلو، یو بل ته زړونه دغه کړو. زړونه صفا ساتئ. تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم. وی صبر کوه، صبر ډایرکټ سړی مه ملامته کوه، کیدای شي د هغه سره څه عذر یې تا اورېدلی هم نه وي. نو زړونه صفا ساتل دا د مؤمنانو خوی دی، او دا داسې اسان کار نه دی. خو هغه چاته اسان دی چې الله یې ورته اسان کړي، او الله هغه چاته اسانوي چې څوک کوشش وکړي، محنت وکړي
په دغه خبرو باندې عمل کولو دا کمې خبرې چې نن موږ ذکر کړي که ژوند په ارام تېرول غواړئ بغیر د دې نه چې اجر تاته میلاویږي جنت ته پرې رسي هغه موږ منځ منځ کې خبرې وکړو خو که ژوند په ارام تېرول غواړئ که نه دا خپل زړه صفا ساتئ هر چا ته یې صفا ساتئ ته به عزتمن ومې ته به قدرمن ومې ته به دروند ومې ته به اخلاقي مې او سره د دې ژوند به دې په سکوني په ارام به او که نن چا ونه منله چې ته ښه سړی والله چې سبا به ومني چې ته ښه سړی او که ستا په مخ کې ونه وي په زړه کې مني چې ته ښه سړی او مړ به یې په خاورو کې به پروت او هغه ټول به دا ومني چې او پلانی ښه سړی و ته خپل زړه صفا ساته او خپله معامله وسپاره چا ته الله ته والله چې څه کوي به یې کې خیري الله زموږ دپاره هغه څه نه ده کوي چې به یې کې موږ ته شر رارسي الله دې زموږ زړونه صفا کړي ټولو مؤمنانو ته او الله سبحانه وتعالی زموږ زړونه د ایمان او د تقوا د دې نه دې الله ډک کړي دې څو صفات شو ولس ها عمران صاحب ذکر کړه په غیب باندې مضبوط ایمان په عمل کې اخلاص ظاهر او باطني پاکي د مانځه خیال ساتي په مانځه کې خشوع د شپې الله ته ودرېږي د الله په لار کې خرچه کوي علم یې زده کوي د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي وخت په وخت مرګ رایادوي په نیکو اعمالو کولو کې تادي کوي صبر کوي عاجزي کوي د خپل نفس سره وخت په وخت حساب کوي د قرآن کریم تلاوت ډېر کوي سخي او کریمي ولسم زړه مؤمنانو ته او د الله بندگانو ته صحیح صفائی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين